کې وکړې ده څه دې راته وکړه که نه خیر دی صحیح ده هغه خوشحاله دی الله دې خوشحاله ساتي الله دې په خیر ورسوي یا لکه بختوره څنګه چلته سړی درنه ځي ستا خو ورپسې سم تا هم ورپسې دا ځایونه سره کړي مهرباني زه اول د ته څه شکریه ادا کوم د افغان ټي وي چې ته زموږ ته دغه طرف خبرانځل دی چې زموږ ته روسیې د مېړه ډېر کال لري ځان وکولی چې ته د مېړه انټرویو واخیستله تاسو وکړئ بیا د تو په خپله خاص کړم بلکل یې ښه شکریه ادا کوم ډېره مهرباني اور خو داسې به شوي دی چې دا جي خو خامخا ډېر وخت شي ډېر وخت بعد اني وطن ته روان دی بیا مې ښه ته دا پېژنده کسر د سنمونو ده ته وربدلوله ځکه چې ستر سړی په کور کې وي شتمن متل به فکر کوي چې ستر سړی وي یا یو وړوکی بچی نه و چې هغه کور موندله بیا دله خو دلته نو داسې وي چې دا یې ستر سړی ولې که هغه هم په خبره زړه کړه نو ته هغه خبره د مېړ سره ومنله مېړ داسې چې غونډه کې کسانې ته ونه درېدله او ته خو ته خفه یې بیا د خپل وطن د خپل مسلمان نه شي دغه ټول خلک دا ټول پاکستاني وروڼه ګرانو اورېدونکو زموږ د ګران پاچا یاد ولرئ الکبیر موبایل سینټر اسلام آباد پروفیسر کبیر خان پاکستاني کوم فیصله هغه ملک دی نن سبا خو هم سړی د یو کور نه لس کسان راغلي دي موږ دغه تفاهم دی چې پیسې د نه ضایع کوي په خپل پاکستان هم د خپل کاروبار کوي خپل دولت د خپل پرپس سره د وخت روي د بهر ملکونه ده که الله بې د نشه رویلی چې نن سبا هغه مخکې هغه نه دی دا ور نه دی همیشه تو ډېره مهرباني بیا ادا کوي ډېره مننه الله د خوشحال کامیاب لره په اړه دې ورپسې خبر زړه خو مې دا ورپسې ورخبر دی چې زه دګې درته په ځان نه بېدلم مقدم چې بس د وطن نه شي نه بل لري ته داسې چې سفر یې وکړئ هغه خپل بچ دی وطن ټول بې نفسه کړم دا راته وایي چې دې ما ګورې ته وایي دې خوب ته نه دي پرېښود شعار دې وخت کې خو دا طریقه اوس ستر سړی خو داسې وي چې ستر سړی شي کله خبره بېځایه نه ونه کله ښه کار نه وي یعنې بیا غلط کار ونه وشي هغه بیا بېرته ورپسې کسې ویله چې دغه کیم دغه ښکارونه کې به یې کړي وي بیا یې مونږ نو څه وي باش ټیم کوي کله ور غږ وکړو چې مونږ دغه ځان ته کوم ځړ ټیم دی چې کله ور سکرین ورسېږي کومه خبرې ډېر زیات تنګ کړی خلي وخلي وکړي نه بخښنه خو موږ ستا ویلو ته خامخا روان یې شمله و یمیش به هر دو تدیری تایر پرون تا مورد یشتا ما بیا والنا که ذکر سر پرده شادی بدی در وقت سر ترگلی دی که بیرنا سغلطی شوی میش تو ما کردی بیا دی بیرنا دخلنا باز غلط و طلبی تو کادری ذاتو نوی کردی تو بیرنا بکی ما خبره گلا در غلی بیرنا خپاوی تو نه بیا میش ما پیغوری ولش تا سر سر ولش باز وینوش تو بیا الله پاک تو بگیری میش تو کادری ذات ان شاء الله کړه وی دی یا وی کوي ورسې باز سره په ټول کشمیر دی دا سره لري دا د نن طریقه پر نه خپه شوی نه دی نه د موجوده د معلومات نه کړی شي دا څه ورانه د څه وخت د کې بس دا د خدای دې